بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. د ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خواږه لیدونکو، درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو یو نوی لوست ستاسو حضور ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړم، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه یادونه کوو. زه باور لرم چې د تاسو به په یاد وي چې د موږ او تاسو د تیرې ورځې لوست عنوان و د میوزیس د عملي اهمیت. همدارنګه یو بل عنوان هم موږ مطالعه کړ چې د میوزیس او میتوزیس د عملي توپیرونه و. موږ د میوزیس د عملي په اهمیت باندې خبرې وکړې. همدارنګه درنو زده کوونکو، د میوزیس او میتوزیس د عملیې په مهمو توپیرونو ته مو هم اشاره وکړه. راځو درنو زده کوونکو دې ته چې کورنۍ دنده مې هم تاسو ته سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي. ګرانو زده کوونکو، د تاسو کورنۍ دنده د ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي او هیله من یم چې هره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ. که چیرته تاسو په خپل کورنۍ دندې کې ستونزې لرئ، نو تاسو په خپل کورنۍ کې د خپل پلارجان، مورجانې، د خپل مشر ورور او مشرې خور څخه د کورنۍ دندې په سرته رسولو کې مرسته وغواړئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. زموږ نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند دی. بیولوژي مضمون 42م لوست دی. د لوست عنوان دی د شپږم څپرکي لنډیز او پوښتنې. صفحه د درنو زده کوونکو 81مه 82مه. هیله من یم چې دغه صفحه مو د خپل ځان سره پیدا کړې وي او لا دمخه مو دغه درس مطالعه کړی وي. موږ د دې لوست لپاره درنو زده کوونکو موخې هم لرو. د موږ د لوست موخې دا دي چې د تاسو معززو او درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله من یم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی د څپرکي مهم مطلبونه تشریح کړی شي او دوهمه موخه مې دا ده چې د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړی شي. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو د څپرکي لنډیز او پوښتنې، یعنی په حقیقت کې دا تاسو ته یو نوی فرصت درکول شوی دی تر څو تاسو درنو زده کوونکي هغه مطلبونه چې د تاسو څخه پاتې شوي دي او یا د تاسو لپاره مبهم او واضح شوي نه دي، نو تاسو د څپرکي په لنډیز کې هغه مفهومونه زده کړئ او تشریح کړئ شي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو د دې کتاب صفحې ته ګورئ، نو تاسو وګورئ چې د دې ټولو مطلبونو لیکل د تختې پر مخ باندې د کوم وخت چې د موږ په دسرس کې دی امکان نه لري، نو زه یو دا تاسو ته بیانوم او تاسو به د خپل ځان سره یاداشت کړئ او همدارنګه تاسو به په دې باندې هم فکر وکړئ. راځو په لومړي سر کې د څپرکي لنډیز ته درنو زده کوونکو. د شپږم څپرکي لنډیز کې ځینې ډېر مهمه مطلبونه راغلي دي چې یو یې زه تاسو ته بیانوم. حجروي ویش یوه بیولوژیکي پیښه ده. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرو په نورو لورنۍ حجرو ویشل کیږي. نو دغه بیولوژیکي پیښه موږ چې کومه وایو چې حجروي ویش یوه بیولوژیکي پیښه ده، نو یوه مورنۍ حجره په نوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. که چیرته درنو زده کوونکو دغه حجروي ویش د میتوزیس حجروي ویش وي، نو یوه مورنۍ حجره په دوه لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. که چیرته دغه حجروي ویش د میوزیس حجروي ویش وي، نو بیا یوه مورنۍ حجره په 4 لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. درنو زده کوونکو، دغه حجرې چې منځته راځي، نو دغه به کټ مټ خپله مورنۍ حجرې په څیر وي. د شمزي لرونکو حیواناتو بدن درنو زده کوونکو 2 ډوله حجرې لري، چې یوه ته موږ وایو جسمي حجرې چې د سوماتیک هغه اصطلاح ورته کارول کیږي، او بل ته موږ وایو جنسي حجرې چې د سیکس سیل په نوم باندې هغه اصطلاح ورته کارول کیږي. حجروي ویش په 2 ډوله دی. یو ته موږ وایو درنو زده کوونکو مستقیم ویش او بل ته موږ وایو غیر مستقیم ویش. هغه مستقیم ویش چې موږ ورته امیتوزیس وایو، هغه ویش دی چې په
موږ ویلي وو چې په یو حجروي یا یونیسلولر ژوندیو اجسامو کې سر ته رسیږي او همدارنګه د غضروفونو په حجرو کې او هغه حجرې چې د له منځه تللو په حالت کې دي دغه ویش پکې سر ته رسیږي او یوه حجره په دوه حجرو باندې بدلیږي. خو غیر مستقیم ویش هغه ویش دی چې بېلابېل پړاوونه لري او هغه د میتوزس او د میوزس حجروي ویش دی. درنو زده کوونکو په مستقیم وویله د میتوزس یو غیر مستقیم ویش دی. البته دلته یو میتوزس نه بلکې میوزس هم یو غیر مستقیم ویش دی چې په ځینو پړاوونو وهلو سره بشپړیږي. د میتوزس په عملیه کې د مورنۍ حجرې کروموزومونه دوه چنده کېږي او په دوه مساوي سیټونو ویشل کېږي. په پای کې دوه ورته یعنې مشابه حجرې منځته راځي چې کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان وي. نو دغه یو ځل بیا زه تاسو ته بیانوم دغه ټکی ویلی دي چې د میتوزس حجروي ویش کې کروموزومونه لومړی دوه چنده کېږي او بیا په دوه مساوي سیټونو باندې ویشل کېږي چې هره حجره باید شپږ څلوېښت عدده کروموزومونه ولري او کټ مټ دغه لورنۍ حجرې باید مورنۍ حجرې ته ورته وي. درنو زده کوونکو د میوزس عملیه د کروموزومونو د کموالي یا د تنقیص عملیه ده. د جنسي حجرو د تولید ویش دی. د دې عملیې په دوران کې څلور نوې حجرې یعنې لورنۍ حجرې منځته راځي. ګرانو زده کوونکو راځو سایتوکینیزس ته. سایتوکینیزس د سایتوپلازم ویش دی. درنو زده کوونکو کله چې حجروي ویش کې نوې یعنې لورنۍ حجرې منځته راشي البته هغه حجرې په داسې حالت کې منځته راځي چې نوې هستې منځته راشي او هستې سره جلا شي نو بیا څه کار کېږي نو وروسته سایتوپلازم کې ژوروالی را پیدا کېږي او سایتوپلازم ویشل کېږي. درنو زده کوونکو راځو د شپږم څپرکي پوښتنو ته. نو د شپږم څپرکي د پوښتنو څخه یوه پوښتنه زه تاسو ته د بیلګې په توګه باندې د تختې پر مخ لیکم او نورو باندې به بیا هم همداسې خبرې کوو. درنو زده کوونکو په دغه څپرکي په پوښتنو کې د پوښتنو هغه ډولونه بېلابېل دي یعنې د تشو ځایونو پوښتنې سمې او ناسمې پوښتنې او څو ځوابه پوښتنې په دې کې ځای لري. درنو زده کوونکو یوه پوښتنه که زه راواخلم چې لومړنۍ پوښتنه ده نو ویلي دي درنو زده کوونکو د شمزي لرونکو حیواناتو شمزي لرونکي دا بې لرونکي کومه درنو زده کوونکو شمزي لرونکي حیوانات په دوه ډوله حجرې لري چې عبارت دي الف جنسی ب ځواب جسمی جسمی جیم الف ب دواړه او دال هیڅ یو. درنو زده کوونکو نو که چیرته موږ دغې پوښتنې ته ځواب ورکړو نو موږ وایو دلته د هغه صحیح ځواب څخه کرښه تاوو او هغه په اتوماتیک ډول باندې هغه تش ځای ته تعلق نیسي. نو اوس موږ وایو د شمزي لرونکي حیوانات په دوه ډوله حجرې لري چې عبارت دي له الف جنسي ب جسمی جیم الف ب دواړه دال هیڅ یو. نو دلته جیم ځواب سم دی ځکه چې دغه شمزي لرونکي حیوانات جنسي حجرې هم لري او جسمي حجرې هم لري نو دلته د جیم ځواب سم دی. درنو زده کوونکو راتلونکي پوښتنه ده یعنې دویمه پوښتنه ده د حجرې مستقیم ویش عبارت دی له الف میوزس دا ځواب سم نه دی ب میتوزس دا ځواب هم سم نه دی او جیم امیتوزس
نو دلته د جیم ځواب درنو زده کوونکو سم دی او دال هم سم نه دی چې هلته لیکلي ټول. نو په دویمې پوښتنې کې هم د جیم ځواب سم دی. نو تاسو د خپل پنسل قلم په وسیله باندې هغه ځواب نښاني کړئ. دریمه پوښتنه ده په حجروي ویش کې د انټرفیس پړاو عبارت دی ل بیا خالی ځای دی الف د هستې ویش ب د کروموزومونو دوه چنده کېدل جیم د حجرې منځنی پړاو دال ټول. درنو زده کوونکو نو په دغو ځوابونو کې جیم ځواب سم دی. څلورمه پوښتنه ده د سایتوکینیسیس عملیه عبارت ل الف حجروي ویش ب نوو حجرو تولید جیم د سایتوپلازم ویش دال ټول سم دي. نو دلته بیا هم د جیم ځواب سم دی ځکه چې د سایتوکینیزس عملیه د سایتوپلازم ویش دی. درنو زده کوونکو سمې او ناسمې پوښتنې دي او تاسو خو په دې طرز د دې پوښتنو ځواب ورکولو په طرز پوهیږئ چې د سمو جملو په مخ کې صاد او د ناسمو جملو په مخ کې د غین توری لیکل کیږي. لومړی د میوزیس په عملیه کې د نوو حجرو کروموزومونو شمیر له پخوانیو حجرې سره یو برابر دی. نو دغه جمله ناسمه ده نو غین توری ورته لیکو په هغه قوس کې یا په خالي ځای کې. د میتوزیس په عملیه کې یوه حجره په څلورو نوو حجرو بدلیږي. نو دغه جمله هم غلطه ده ځکه چې دا کار په میوزیس عملیه کې سرته رسیږي نه په میتوزیس عملیه کې. نو دغه جمله هم ناسمه ده نو موږ د غین توری ورته لیکو. راتلونکې جمله ده د دویم میوزیس عملیه کټ مټ د میتوزیس د عملیې په شان ده. نو دغه درنو زده کوونکو دغه جمله سمه ده او د صاد توری ورته لیکو. راتلونکې جمله ده د انټرفیس پړاو منځنی پړاو دی حجره په دې پړاو کې اعظمي حد ته رسیدلی وي او ویش ته جوړوي. نو دغه جمله هم درنو زده کوونکو سمه ده او د صاد توری ورته لیکو. راځو درنو زده کوونکو تشریحي پوښتنو ته. نو د تاسو لپاره مې تشریحي پوښتنې ځانګړې کړي دي. د دې تشریحي پوښتنو ځوابونه په همدې کتاب کې شته. نو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې دغو تشریحي پوښتنو ته مناسب ښه پر مفهومه ځوابونه پیدا او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. درنو زده کوونکو هیلهمن یم چې خپل کورنۍ دنده ترسره کړئ ځکه چې د تاسو هره کورنۍ دنده د ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. نو موږ دا لوست درنو زده کوونکو همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.